میدان کې د افغانستان په کوربتوب د څلورو هیوادونو ترمنځ د بدمنټون سیالۍ ترسره شوې چې افغان لوبغاړي هم پکې ښه وځلیدل. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین په افغانستان کې د ورزش ودې لپاره دغه ډول سیالۍ غوره او ګټورې بولي. د افغانستان په کوربتوب د څلورو هیوادونو د ورزشکارانو له لوري کابل کې د بدمنټون سیالۍ پای ته ورسېدې. دې لوبو کې د ازبکستان لوبغاړي بلال په انفرادي ډول لومړی مقام خپل کړ. د یادو سیالیو د پای په مراسمو کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلینو په داخل د هیواد کې دا ډول لوبې د ورزش ودې لپاره مهم وبللې او په راتلونکي کې هم د ورته اقداماتو یادونه وکړه. د دې ریاست د ویان په خبره افغان لوبغاړي د وروستیو کې په کور دننه او بهر د پام وړ ښې سیالۍ ترسره کړي دي او وايي دا لړۍ به همداسې روانه وي. او د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې دغه سیالۍ په هغو معیارونو سره ترسره شولې لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې په نورو هېوادونو کې په نړیوالو معیارونو سره ترسره کېږي. درنو حاضرینو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، الحمدلله د افغانستان ورزش په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په دې وروستیو میاشتو کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. موږ له بهرنیو سیالیو څخه ډېرې تاریخي لاسته راوړنې درلودلې دي. افغان ورزشکارانو د بهرین هېواد په کوربتوب د نوي ځوانانو له اولمپیکي سیالیو څخه شپږ مهم مډالونه ترلاسه کړل چې دا د افغانستان د ورزش په تاریخ کې د افغانستان د ورزش لپاره یو ډېر ستر ویاړ دی. مخکې د افغانستان د ورزش په تاریخ کې په دومره تعداد مډالونه له دغو سیالیو څخه نه وو ترلاسه شوي. د ایران، ازبکستان، سوریې او د کوربه افغانستان لوبغاړي د سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي د دې لوبو کوربتوب افغانستان په نړیوالو معیارونو سره ترسره کړ او زیاتوي ټول هغه امکانات چې لري د ورزشکارانو په واک کې به یې ورکړي. او الحمدلله په دغو سیالیو کې له څلورو هېوادونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی و. د ازبکستان له هېواد څخه، همدا ډول د سوریې له هېواد څخه، د ایران له هېواد څخه او خپله له افغانستان څخه ورزشکارانو په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د ورزش ادارې په نمایندګي او خپله د ورزش ادارې د لوبي شخص محترم وصیف صاحب په نمایندګي زه یو ځل بیا ټولو هېوادوالو ته په ځانګړي ډول د افغانستان ګران ورزشکارانو ته او محترم ورزشکارانو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله د ورزش اداره هغه امکانات چې په لاس کې لري هغه به د ورزشکارانو په خدمت کې مصرفوي، هغه به د ورزشکارانو د ورزش د معیاري کولو لپاره په کار واچوي او هغه به موږ د دې لپاره په کار وکړو چې د افغانستان ورزش په داخل کې پیاوړی سي، ځکه چې د افغانستان داخلي ورزش پیاوړتیا د دې سبب کېږي چې موږ له بهرنیو سیالیو څخه ښې لاسته راوړنې ولرو. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د بدمنټون لوبې د وروستیو کې د پام وړ وده کړې ده. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د لا مروج کولو لپاره به په دې برخه کې هڅې جاري ساتي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.